فیشنی برقی استعمال اول څنګه دي استعمال جایز دی ناجایز دی آیا د دې په ذریعہ باندې شری پرده کې دی شي یا نشي کې دی یو ملګری په دې حواله سره سوال کړل چې آیا نن سبا کې چې کوم دا فیشنی برقی دي زنانه دا فیشنی برقی استعمالي نو دا سوال کوي چې د دې په ذریعہ باندې دا شری پرده کیږي یا نه کیږي الله حبیب چې کوم د پردې حکم ورکړل نو آیا دې په ذریعہ باندې دا پرده کیږي یا نه کیږي او د دې استعمال څنګه دی شریعت په دې حواله سره سوال ډیره مهمه او ضروری مسله ده خاص کر کې هغه پیغلی هغه زنانه چې نن سبا دا برقی فیشنی برقی استعمالي د هغه لپاره ډیر مهم او ضروری پیغام دی ځکه چې د پردې په حواله سره الله رب عزت مختلف قرآن مجید په آیاتونو کې پیغام ورکړل زنانو ته او سختی کړل په دې حواله سره نو دا سم معمولی خبره نه ده ځکه چې په دې کې زنانو عزت چې کوم تحفظ دی هغه د دې پردې په ذریعہ باندې کېږي د دې برقی په ذریعہ باندې کېږي لیکن چې کله زنانه داسې برقه واچي چې په هغه کې حسن او جمال وي خلق خپل طرف ته کېچاوي ظاهره خبره ده په دې حواله سره به زه مخکې تاسو ته شری مسله خیمه لیکن د هغې نه مخکې دا خبره یاد وساتئ چې په قرآن مجید کې الله حبیب څه فرمایي کل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها په قرآن مجید کې الله حبیب فرمایي چې کومې مؤمن زنانه دي هغه ته الله حبیب دا پیغام ورکړي چې خپل د نظرونو حفاظت وکړي خپل نظرونه جوکاو کوي چې کوم زنانه خپل نظر جوکاوي کته کوي دا دغه د حیادار د حیادار زنانه علامت چې دغه نظر به جوکاوي هغه به د خلکو بسترګو ګسترګي نه چي نو اولنې څه حکم ورکړل چې خپل نظرونه جوکاو کوي زنانو ته بیا دویم حکم څه ورکړل دویم حکم دا ورکړل چې خپل شرمګاونو حفاظت وکړي چې کوم زنانه کې حیاوي نظرونه جوکاوي با حیاوي به حیا نه وي نو دا بسې د دې چې کوم شرمګاه دی دغه چې کوم فرج دی هغه به محفوظ وي یعنی د زنا نه د بدکارۍ نه به محفوظ وي او بیا دریم حکم الله رب عزت څه ورکړل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها خپل چې کوم زیب و زینت ته خپل د جسم چې کوم زینت ته هغه پټ ساتي یعنی داغه خلکو ته مخ کارا کوي نو دا زیب و زینت چې کوم دی دا ظاهره خبره ده چې یو زنانه داسې بورقه واچي چې هغه دغه زیب و زینت چې کوم دی نور ظاهره کی نو دا د پردې چې کوم اصل مقصد دی هغه ظاهره نشو دا زیب و زینت چې کوم دی دا ستاسو خاون امانت ته دا به خپل خاون ته چې کوم زیب و زینت دی هغه به اختیار او بدقسمتی دغه دا چې نن سبا چې کوم زنانه دي بار د وزي زیب و زینت په اختیار خپلوانو ګرځي زیب و زینت په اختیار ودونو لذي زیب و زینت په اختیار چې بکور کې وي خپل خاون لپاره غزیب و زینت اختیار نو دا چې کوم زیب و زینت دا خپل خاون لپاره اختیار په حدیث شریف کې راځي چې بهترین زنانه هغه ده بهترین بیوی هغه ده چې هغه خاون چې کوم دی خوشاله کی خاون ته وګوري او د خپل خاون خوشاله کی نو چې کله خاون د بار ناراضي د ځان سنبال کړي زیب و زینت اختیار کړي نو په دې باندې د اجر ملاويږي په دې باندې د ثواب ملاويږي لیکن بدقسمتی دا غدا چې نن سبا چې کوم زنانه تاسو سماوي دا شانتي چې کوم فیشنی برقه استعمالي غره په اسلام کې د دې اجازه نشته برقه یا پرده هغه دا چې د هغې په ذریعه باندې ستاسو چې کوم زیب و زینت هغه پټ شي الله حضرت څه فرمایي چې خپل زیب و زینت مخ کارا کوي بلکې پټي کوي او یو زنانه داسې چې داسې برقه واچي چې فیشنی برقه وي په هغې کې مختلف قسم له رنګونه د ښکلي او داسې برقه چې چوس برقه د هغې چې کوم اعضای هغه ښکارېږي نو ظاهره خبره ده د هغې په ذریعه باندې چې کوم خلک دی هغه به تاسو طرف ته میلان کېږي د هغو میلان به کېږي او چې کوم نارینه ناس وي هغه هم ستاسو د وجې نه چې کوم دی په ګناه کې مبتلا کېږي په حدیث شریف کې د داسې زنانو مبارک راځي چې دوه ډلې داسې چې هغه ما نه دي د جهنميانو دوه ډلې داسې چې هغه ما نه دي لیدلي یو ډله هغه ده چې د هغو سره په لاس کې د غوی چې کوم لکۍ وي دغه شانتي به د هغو سره په لاس کې ډنډې وي کوړې به وي د هغې په ذریعه باندې به خلک وي او یو به هغه زنانو ټولګې دی چې هغو به کپړې اچولې لباس به اچولې د هغې نه باوجود بې لباس وي نو ظاهره خبره چې یو زنانه داسې چې هغه دومره چست برقه واچي یا دومره داسې برقه واچي چې د هغې زیب و زینت اختیاري خلکو میلان هغې طرف ته کېږي نو په حدیث شریف کې راځي چې هغه به خپل هم چې کوم دی خلکو ته د هغې میلان وي او خلک چې کوم دی هغه ځان طرف ته د هغې متوجه کړي نو نبی علیه السلام فرمایي چې داسې زنانه به په جنت کې نه داخلېږي بلکې د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به نه بین کېږي یعنی د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به ډېرې فاصلې سره چې کوم دی د هغه بین د هغې خوشبو محسوس کېږي لیکن داسې زنانو ته به د جنت خوشبو هم نه محسوس کېږي داسې زنانو مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې داسې زنانه څوک دي دا جهنمیانې دي
چې داسې برقه اچي یا داسې لباس اچي چې د هغې په ذریعه باندې خلک ځان طرف ته متوجه کړي، خپل زیب و زینت چې کوم دی خلکو ته ښیي، د دې برقې په ذریعه باندې داسې لباس په ذریعه باندې، نو د داسې زنانو چې کوم ټکانه دی هغه جهنم دی. بهرحال چې کوم زنانه پرده کوي نو پرده داسې چې هغه بالکل کولاوي او د هغې نه علاوه په هغې کې داسې زیب و زینت نه وي چې خلک هغې طرف ته متوجه شي. او په دې کې د زنانه عزت دی، په دې کې د زنانه چې کوم شرمګاه دی هغه هم محفوظ وي او دا زنانه چې کوم دا د دې عزت په محفوظ وي. او کچري ظاهره خبره ده یو زنانه یو فیشني برقه استعمالي نو د هغې نه اندازه دغه لګي چې دا خلکو ته ځان ښي. او داسې زنانو په باره کې ما تاسو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم فرمان دی هغه ما تاسو ته بیان کو، او د الله هر چې کوم پیغام دی د قرآن مجید چې کوم آیات دي هغه ما تاسو مخې ته بیان کړو. په دویم ځای کې الله حضرت فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبین، اے نبی خپل ازواج ته یعنی خپل کور والا ته او دغه شان چې څومره مؤمن زنانه دي هغه ته دا پیغام ورکا د الله حضرت تر طرف نه چې خپل په صادرو کې ځان راونغاړي، یعنی خپل صادرو په ذریعه باندې خپل حسن او جمال پټ کړي، خلکو ته ځان مخایي. نو د پردې چې کوم حکم دی دا د الله حضرت تر طرف نه ډېر مهم او ضروري پیغام دی، ځکه چې په دې کې د زنانو د عزت حفاظت دی. او که چېرې یو زنانه پرده نه کوي یا پرده کوي لیکن داسې فیشني برقه استعمالي داسې پرده کوي، نو یاد وساتئ دا پرده نه ده، دا برقه نه ده، بلکې دا خپل ځان دوکه کولی، تاسو الله نشئ دوکه کولی خپل د دې عمل په ذریعه باندې. بهرحال چې څومره زنانه دي څومره پیغلې دي هغه دا پیغام اوري. امید کوم چې تر اوسه پورې تاسو نه په دې حوالې سره غلطي شوي نو په دې باندې توبه استغفار وکړئ او آینده لپاره خپل د عزت د حفاظت لپاره چې کوم صحیح برقه ده کولاو برقه او داسې برقه چې پای کې فیشن نه چې د هغې طرف ته خلکو توجه نه کیږي نو داسې برقه استعمال کړي، دا ستاسو د عزت هم حفاظت دی، دا ستاسو د شرمګاونو هم حفاظت دی او په دې کې د الله رضا هم ده. الله حضرت موږ تاسو له د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي، اجازت راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.